د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لوړي. او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغي د چا په مخ کې پیدا شي، نو هغه سره مینه پیدا شي. او چې مینه د چا سره پیدا شوه، نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار خوښي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیہ السلام تابعداري ده. حضور پاک پخپله فرمایي چې ترڅو یو انسان ته زه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم، تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به اله مسلمانی چې د ده په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وی دا الله رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کلا، عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ، وی صاحب غلط خطا شوی وما، زما د خپل ځان نم تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي، نو صحابو به د نبي علیہ السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول، او په دې خپلو لاسونو به د نبي علیہ السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابو به سرونه قربانول، دا د پیغمبر علیہ السلام په حکم. خدای خو هغوی نو لیدلی، یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي، نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیہ السلام ویلی دی. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانو او حضور پاک بچ کوو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې زمونږ مینه محبت دا د نبي علیہ السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاسو تماویلو چې دی پړومبیو مسلمانانو کې و، چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد، د نبی علیہ السلام ته یو سوال وکړ، وی صاحب اوس خو مونږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانس کې ونه کم؟ وینا ابو بکر ما تلا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرې دی نشم او ټینګې دی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکم، د الله د یووالي. چې دی کلک شو، نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ، نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووی. دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی، د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او د دې ورځې نه 3 ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. خو چې ابوبکر دا لومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوی یې ورکړه، نو کافر پرې راغون شو. وی واو دومره و چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله،
او د وجود نه دا وینه بیگی بے ہوش پریوت صحابه خواره واره شو د حضرت ابوبکر چې کوم قومو بنو تیب خبر شو هغوی تورې په لاس رالل ودرېدل عربو کې قومیت ډېر سخت شی دی د قومي په سر باندې قوم پوره ودرېږي وی زمونږ د قوم سړی تاسو ولې والی دی دا چا خپل دین دی او خپل مذهب دی او خپل اسلام دی دا م ولې والی دی د دې به مونږ بدل اخلو پریدونه او عتبه په دې کې پیش و ډېر حرامي توب پکې عتبه کړی وی کدی مړ شو ابوبکر مونږ به د عتبه نه ردی بدل اخلو د مکې لوی سردار دی بے هوشه یوړو کور ته لګیا دی اوبه پیړی خوله کې دارو ورړی دی بے هوشه دی او خلق ته گیر چاپیره تو دی او قوم قبیله ډیره زیاته غصه ده چې دی مازیګر ماښام ټوله ورځ به بې هوشۍ کې تېره کړه او په هوش کې راغی نو خلق راغون شو چې الی مبارک شی مبارکۍ یو بل له ورکړئ چې ابوبکر خو په هوش کې راغی نو لومبې تپوس د نبي علیه السلام کوي وی د پیغمبر علیه السلام څه حال دی کم خلق چې ته گیر چاپیره د قوم خلق دی هغوی ملامته کو مړه مونږ سار نه ماښامه پورې ستا نه گیر چاپیره تو یو حکیمان هم دله راوستل اوبه در باندې اڼو او د دې پیغمبر د مخه خو د دونه والو خوړل قوم پې کافرو او مونږ ستا په مخ تورې راواغېستې چې ستا بدل باخلو نو بیا چې د سترګې وغړولې نو د هغه پیغمبر نو مخلې بل کار دی نشته نو خلک ترې خواره شو مور وله راله نرم خوراک الوی وله پخه کړه نرم خوراک وی ها بچې ټوله ورځ د تند او نار او بېهوشۍ کې تېره کړه دا اوبه دي او دا الوا مې دله پخ کړی دا وخوره وی مورې د نبي علیه السلام حال راته ووایه وی زه ترې څه خبرې ما ته څه پته لګي وی قسم ده چې تر څو د حضور پاک د حال نه نیم خبر که د اوبو له مې خولې یوړه او د الوا مې خولې ته رانږدې کړه ما ته د خپل محبوب پیغمبر حال ووایه چې نبي علیه السلام په څه حال کې مونږ څه خبر یو مور ته به ام الخیر وی وی مونږ څه خبر یو وی ښه داسې وکې د حضرت عمر خور د ام جمیل وی د هغې نه تپوس وکې برتالو مور بیا مورې غریبه بچې ټوله ورځ په بېهوشۍ کې وینې ته بیږي پوزه ماته ده د مخ نه وینې بیږي خوراک اوبه نسکي لاړه مورې د حضرت عمر خور کره ام جمیل کره ام جمیل وی تا ته پته ده چې زما زوی نن ډېر والی شوی دی زخمي دی چور چور وینې ته بیږي او هغه وایي چې ام جمیل نه تپوس وکړئ چې د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی ام جمیل غریبه خو یریده پټه مسلمانه وه هغې وی کم محمد زه خو یې نه پېژنم کم ابوبکر ما ته خو ستا زوی نه دی معلوم ابوبکر بل څوک بیا درته ښولي وی نو هم تی راته ښول نه نه وایي زه ابوبکر نه پېژنم او نو ما ته دا بل سړی معلوم یاره وایي چې تا دونه فریاد وکړه چې بچې مې زخمي زخمي دی ورېږه زه در سره ځمه خیر دی ستا دا زوی به لږ ووینم ام جمیل ورسره راله خو چې راله حضرت ابوبکر ته یې وکتل دا خو مسلمانه وه پټه ابوبکر یو بل خو یې پېژندل نو ورته په چغو چغو په ژړا شوه او کافرو ته خیرې شروع کړې دې دې خدای هلاک کړي دومره ظلم یې در سره کړی دی ابوبکر ورته ام جمیل جاړه ما ته د حضور پاک حال وایه چې نبي علیه السلام په څه حال کې وی دا مور دې ولاړه ده که نه وی خیر دی مور نه مې مه یارېږه الوایا وی ښه نبی علیه السلام روغ دی ټیک دی او پیغمبر علیه السلام د دار ارقم کې دی د ارقم په کور کې دی مور ورته وی زه بچې اوس خو لږې اوبه وڅښه نوړی ډوډۍ خو وخوره که نه دا الوا خو وخوره که نه وی مورې تر څو چې مې حضور پاک نه لیدلې قسم دې کوم دا اوبه م دې خولې له یو څه نو دا په لاره چې دی خو بیا دشمنان دي څوک دې ګیر نه کړي نو صبر وکړه چې کله شپه لږه تیاره شوه نو چتې که روانې کړه حضور پاک له بوته دار ارقم ته چې وردن نه شو نبي علیه السلام د دې حال ته وکتل او دی وینو ته وکتل نو دی پیغمبر علیه السلام ته ورتر غاړه وته حضور پاک ډېرې یو بل ته وژړل ډېرې وژړل ابوبکر ورته څه وایي وایي د الله رسوله مه جاړه
زما په درد او په تکلیف غمجن کېږه ما زما د قسم په خدای وي چې ته مې ولیدله مې یخ شو باس غم لاړ دل ختم شو دا محبت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مینه و د حضور پاک سره دیتا محبت وی یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل وی درې څیزونه زما خوښ دي طبعي انسان طبعي شی خوښ کړي یو می خوشبو خوښ یو می موس خوښ دی د زړه یخواله می په مانځه کې دی یو خوشبو می خوښ ده یو یخواله او یو می نیک او صالح جنتی خزه خوښ حضرت ابوبکر صدیق زر ور پاسې ده وی دا الله رسول زمام درې څیزونه خوښ دي ستام درې خوښ دي زمام درې څیزونه خوښ دي دا الله رسول یو مستام مخ خوښ دی استا دې مخ ته نیغ نیغ ګورم په دې ډېر خوشحالېږم دا مې خوښه ده دویم مې څه خوښ دي دویم مې دا خوښ دي د الله رسوله چې زه درته نه وایم او زما جیب کې لاس منډې او زما د جیب نه شی اخلې دا مې خوښه ده او دریم مې دا خوښه ده چې زما لور ستا په نکاح کې ده دا درې څیزونه مې خوښ یو ځل یې وفرمایل حضرت ابوبکر صدیق وی زما په زړه کې یو ارمان دی ارمان که دا مې خدای پوره کړ بیبي ورته وی څه ارمان دی وی دویم چې ما دا خپل مال ټول په نبی علیہ السلام ولګولې خو چې زه مال نبی علیہ السلام لور کوم زما لاس به بری د هغې لاس به ښکتی چې څوک چاله شی ورکوي د ورکوونکي لاس اوچتې او د اخیستونکي لاس ښکتی نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیہ السلام لاس ښکته دی نو دا د پیغمبر علیہ السلام شان سره مناسبه نه ده بیادبي ده افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب او چې کله څه ته ضرورت شي چې ما نه تپوس نه کوي زما د جیب نه سره وباسي ویې لګوي دې ته محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو په صحابه لوی هیبت راغی حضرت انس وی داسې حالت پیښ شو لکه چې غر زمونږ په سر را پروتي مسجد نبوي د جلا نه چغې دي او د مدینې داسې کوڅه نشته چې ماشومان او ښځې او واړه او لوی پکې په شور نه دي په چغو نه دي دې ته حالت ورسېد چې حضرت عمر دماغ ودانګل بالکل یې دماغ کار نه کوي توره لاس کې واغشتا او راغې په منبر د نبی علیہ السلام کېناسته او اعلان یې وکړ وی منافقان وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی دا منافقان پراپیګنډې کوي وی که د چا نه مې واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات دی په دې توره به دې سر وام خو نه وفات کېږي اخو تللی دی دا الله راز لا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور ته الله د راز د پاره تللی دغه رنګې نبی علیہ السلام هم د الله د راز د پاره تللی دی واپس به راځي او چې کوم منافقان وایي چې نبی علیہ السلام وفات دی زما په دې توره به د هغې د سرونه وایي ګوره بالکل دماغ و کار پرېښی دی حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه پروت بېهوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے دے خلے نہ خبر نہ خیز بالکل چاڑا دے آ کئی لگا چاڑا گانو پشان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پہ اجازت تلیو اور آگے اگر خود استقامت ورکڑ سنگ چراغے تپوسیو کو نبی علیہ السلام سنگری سحالت تے صحابہ ویسے مونږ نشو ویلی عمر نه یریږو وی نه الله ته وایي وی صاحب عمر وایي که چا وایي چې نبی علیہ السلام وفات دی نو په توره سر وام خلک یریدل بس نیغ د خلقو په دا منځ کې ورننوت او د پیغمبر علیہ السلام کوټې مبارکې ته ورغی کوم کې چې حضور پاک مبارک موجود و د حضرت عایشې د لور کور چې ورغی حضور پاک یې وکتل پوه شو پې په نبی علیہ السلام او پیور پریوت او په دې تندي باندې ښکل کړ وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا طبت حی و میتا
په جون سخ کولی او په مرګ څخه خشته سخ کولی په جون څخه خشته او په مرګ څخه خشته او نبی علیہ السلام په دې تندی باندې خپل کا او فورا روت او مهر نبوت ولا وکړه هغه مهر نبوت چې د دوا لولو په منځ کې وغه نو بیا واپس روت او چې واپس څنګه روت حضرت عمر ته منبر نه کوشا وینه کوځي نو فورا اخو د خلق وتراغون شو او دا آیت وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی داغه نمخ کړي پیغمبران تیر شوی دي اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم کدی وفات شو یا شهید شو دا قرآن آیت ته نو تاسو واپس اسلام به پرې کفر ته واپس ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بس خلق ویش نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړ شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلقو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه کړي دا محبت رسول په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو اغه لنده په شیش برابر لګیدا نو نبی علیہ السلام خوا کې وسره ولاړو نو چې دا وغشي وشته نو پیغمبر علیہ السلام داسې ورته کتل او ورته سوی پیدا الله رسوله زما شاته ودرېګا د چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسنه ته پیونه لګي نحریدون نحرک زما سیرستانه مخ کی که پتا غش راځي نو زما سینه به پی لګي وجه ته بچ داغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک داغه مینه جواب پسنګ انداز ورکړ چې دا کله غشي وشتا نو پیغمبر علیہ السلام به आवाज ورکړ ارمی یا سعد فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا زمین انجام داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابت داسې قربانې دل چې دا غي مثال نشته یو ځل حجامتو که په اخکر کې بینه وباسي دا اخکر بینه استلدا حضرت عبداللہ ابن زبیر لے اخکر ورکا وی ورش را چتا خواه پٹا کا عبداللہ ابن زبیر چه بارو تا اگه اخکر خلک وروالا و غبین اس کر چه واپس راغ نبی علیہ السلام تا پوسو کو وی عبداللہ اگه وین دی پٹا کلا چرتا وی او سید وی کم جای دی پٹا کلا نو خیٹی تا گوتو نیون اللہ رسول استا وین استا دا وجود یو ذرہ اب زپا لختو کی غردوں اب دلته غرزم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته نو چې دا دی ولې کول سیو فرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور په حرام دا محبت د نبی علیہ السلام په احد کې یو وخت کې کافران صحابه د پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادي غلطی رااله بس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو اور صحابه به شهیدان شو په مدینه کې خزو ته پتاو لګیدل یو خزه په منډه منډه را روانه چې څنګه مخامخ را ورسېده پیغمبر علیہ السلام لا نو فورا تپوس د نبی علیہ السلام کو د پیغمبر علیہ السلام صحابه چا وته هغه پرې د پلار دې مر شو شهید دی حال تر هغه د پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار میں پرے دے نبی علیہ السلام را تخائے حضور پاک کم دے کے دے کہ رامخ کی چاوت ہے خاون دی شہید شو آگا دے پروت تے وی خاون پرے دے نبی علیہ السلام خایا کہ رامخ کی چو ویرور دی شہید دے آگا دے پروت تے ویرور پرے دے پیغمبر علیہ السلام خائے ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زوی دے شہید دے آگا دے پروت تے پلار شہید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پرې ده ما د پیغمبر علیہ السلام وخای دا کله یو پروپاګاندا شی و چې نبی علیہ السلام شهید شوی
شیطان یو چغه والی وی ما ته خپل خپل پیغمبر وخوان چې نبی علیہ السلام له سنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېدله وی دا الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه ختم خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته دا غمینه محمد حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه معشوم چا تختولو پخوا دا رواج ډیر زیاتو معشوم به او تختو چې ته خرص به غلام بشو ته یو مالدار کورنۍ سره تعلق خشتاله کو خپل خوبصورته پیسې به ډېرې کولې چا د مور پلان نو تختو خرص هغه په بل چا خرص هغه په بل خرص هغه په بل خرص کو حتی کې حکیم ابن حزام واغشته او د نبی رسول الله مبارک چې کوم مشر بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ته وبخ د پیغمبر علیه السلام غیږ لرا مور به جړل پلار به جړل چې نور براو خط یرا چې زما په بچی به دا نور لګي او کبه نه لګي چې باران بشو یره چې زما بچی به دې وخت کې د باران لاندې ویو کبه نه که زلزل بشو یره چې زما بچی باندې بدا طوفان او زلزلې او کبنی یاره افسوس چې زما بچی بچته د غرر غړې دلی مړبې کپا نرم ازمکه بکې بمړي او که دریاب کې بمړي او پلار به امدا چغې والے امورم او مور به بار لاړه او د سر وخته به استل او پلار به امجل د دې علاقې نه سخلق حج لراغلی دا زید ابن حارثه ولیدل شکمن شو په تاسو ته وکړه الکه تاسو نوم دی زما زید وته د حارثه زوی خونه ویم او تاسو عمر او پلار په جلا قتل شو په باد او باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبی رسول الله نوم یې واغی زاغه سره غلام دا قافله چې واپس لاړه پلار ته ولاله مبارک شه تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کم لري په مکه کې د پلان کې سړی سره پلار ډېر مال را واغشته ترې شو پلار شو او بلا مال او دولت را واغشته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیا والو او خپل کور ته بیانول چې رال د پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه چا وته حضور پاک ته چراغ نبی علیہ السلام سره کې ناستل د الله رسوله نبی علیہ السلام ته اول صفاتونه شروع کړل تاسو بنو هاشم ډیر ښه خلک کې ستای کې عبد المطلب ډیر ښه سړی او ډیر خدمت ادا جانو کو او تاسو ډیر ښه خلک کې په صفاتونو سره شو نبی علیہ السلام ته مقصد هم سلیرونو څه چل دما صفاتونه کړ به سیب زمون یو بچی دی اچھا مونږ نه تختول او تاسو سره او زیدی نوم دی مونږ هغه پسې راغلی او مور یو پسې جاړي چغې وای او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکو خو مونږ له خپل بچی راکا حضور پاک ورته فرمایلی بس دغه مقصد دی وی دا خاصه نه خبر ده پیسې جیب کې واچوي زه به سره غواړم که تاسو سره ته بے پیسو ستاسو بوزه خو ګوره کده سره ته نه نو په زور به نه بوزه مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک زینه نو په زور نه شو که په دې سره فیصله کوي نو ټیک تا که ته بے پیسو ستاسو کنه ته په زور به نه بوزه په جړه به نه بوزه بس هغه یو بل تاو کدل خوشاله شو دغه چې زمونږ بچی دی مونږ ویني مونږ سره وسنګ نه زی وې سپټیک شو پیغمبر علیہ السلام زید ابن حارثه پسې ګولېګل راوي غوښته چراغي وې زیدا دا پیجنې دا سوپ په وې او دا الله رسوله دا مې بابا دی وې دا بل سوپ ته وې دا مې کاکار تر مې دی وې دې تا پسې راغلی او تا به تل کته دوی سره تل غواړي زما د طرف نه مفتو کې ته اجازه ده وینا د الله رسول زخه نه ده لار وته تر وته یې زیاده د غلامه جن خوخه
جیداد دی دی التا زمکر دا زمون خپل مریان غلامان دی غلامی خوخه و ازاد جن نخوخه مردر پس جاڑی دا ټول حالات ورته وي حضرت زید سوئی وی کاکا بابا مال خدای دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پشان پلار را کرده دا پبل پلار سفر او مال خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ بنده مور خدای را کرده دا پبل مور سفر او مال دا بی بی فاطمه پشان خور خدای را کرده دا پبل خور سفر خوشحال ہے دلتا دیر زیاد خوشحال ہے زما ازاد جن نہ دیکھوا زما خپل وطن نہ دیکھوا ادی پیغمبر دا غیگا میں خوخا ادی بی بی خدیجه دا غیگا میں خوخا و هغه وخت کې ترې وای وی مونږ هغه وخت کې چې زیات قمقل دی غلامی خوخه کړه وزاد جن دی خوخ نه کړ دیو خیال نه دی قمقل دی وی قسم دې چې رستو بیا مونږ پوي شو وی مونږ وی چې زمونږ پټول قوم کې د زید نه عقل مند انسان بل نشتا غلامی نه د محمد رسول الله مینه خوخه کړه چې ددا وې چې زما پیغمبر علیہ السلام پلار دی بی بی خدیجه می مور دا بی بی فاطمه می خور دا نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ وی اے خلق زما دا اعلان وره نن پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وای چې زید د حارثه زوی دا به وای چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز اوس دا منه دی دا جائز بس ټول قرآن لټاوه اول نه اخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشتا بې د زید ابن حارثه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها ضرب د نوم دی د بل چا نوم پکې نشتا د یو صحابي نوم نشتا په ښه طریقه د نوم الله په قرآن شریف کې اخیستی او د سره چې کومه مینه وه الله یو ځل دی یو جهاد له لېږلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخوب نورتا کل بدنت کل ببارت کل دن کل باربت بی بی عائشہ صدیقہ وتی دا اللہ رسولہ خوب ندر دی چل سے شوے دے وی یا اللہ اغی پوری ما موجن ترسو چی ما زید نیلی دل خدایا اغی پوری ما موجن ترسو چی ما زید نیلی دل خدایا اغی پوری میں موجن چی ترسو ما زید نیلی دل نو چې دی راغی دا غلخ کرنا تاسو یقینو کې بی بی عائشہ صدیقه و چې د نبی علیہ السلام لنګ والو او پرې وګویا صادرو وی صادر ته پریوت دا اولی ښکارا شو او چې د زید کښې وری نو ور پاسې دور منډه کړې ای راویني مو ځان تیرا تر بس ځان سره کېنو ای بچي اوس به مال خوب را چې تمی ولیدي اوس کمرم نو خیر دی خو چې تمی ولیدي دا هغه د مینې سلاو مارونو محبت دا حضور پاک دا ایمان نخدا بس لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والده و ولده والناس اجمعین یو صحابی راغی پیغمبر علیہ السلام تکی ناستو ویدہ اللہ رسول بیگا مٹولش پہ جل دی ولی نوی جنت تبتم دی منگم خدای بوزی و جنت کی خستا مرتبہ بڑی رضیات اوچتای منگو بلان دیو نو جانم پا دی چی مونگ لخو دنیا خدا مونگ پا جنت سکو چی تا پکی نیم اگا جنت بس سکم چی تا پکی نیم مال دنیا خرا چی تا خو پکی نم کن ستا مرتبه بوچتی زمون بلان دی ملاقات با نکیگی فاگا جنت بس حکم حضور پاک او فرمائل المرء مع من احبا کہ دا سڑی پا دنیا کی چا سر مینی نو قیامت کے باغ سر مر گری اس فکر مکو دارون صحابہ و زندگی دا صحابہ دا حضور پاک سرا محبت و مینو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چکل نبی علیہ السلام وفات شو لار شام چاوتوی دا پیغمبر کلی دی پریخو دا وی باس نور دا مدینه منوری جن خون نرا کئی ما چه ببان کلوی نو ما با پا یو سترگ قبلی تا کتل او په بل سترګه مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانګ سخ خوندي چې زه بانګ وایم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالق کاری
او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای ولا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نشپک میاشتې پس په شام کې خوب ولید په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای بلال دا بے وفائی دومره بے وفا وخته زه لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوله دا بے وفائی خو مې ستا نه ده چې خوب نه پاسې بیبي ته یې ویله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړه نبی علیہ السلام گیلا اکلا علی شعب کی مدینی سے فوراً سامان برابر کر مدینی شریف سے نبی علیہ السلام دا قبر دا روز مبارک ملاقات دا مدینی خلق خبر شو یہ خلق خبر شو بلال راغلے دے یوم رضی اذان کوا بلم راضی اللہ بلال بانگو آیا بانگلا نیم راغلی وجنه میں ما خلق منتونه ورتکوي دی بانگ دا وجنه خود شام ته لاړم دمشق ته لاړم بانگ نه ما چې بکله بانگ وي نو یو سترګه باندې قبله ته او بل سترګه مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نورانی مخ مبارک ته کتل هغه خالی مسلې ته بذکرم بانگ بی بی فاطمه ورته حضرت حسن و حسین را لېږل اما شومان بچی رالل هغوی ورته څه وایي وی بلاله مور را لېږلي دي مونږ ته زمونږ د خپل بابا د وخت بانګ ووایه د خپل بابا د وخت بانګ ووایه نو چبوترې ته وخت نو بانګ یې شروع کړه خو چې الله اکبر اواز یې وکړ او بانگی شروع کو نو دا مدینی خزی روتی پا دیوالونو درے دے دا مدینی معشومانو نلارے دا کشوے ذکا آگا منظر و ترامخ کشو چکم دا حضور پاک دا زمانے منظر ہو وخر آیات شو ٹھول والا روتل زنانا روتلے زنانا کوٹو تو خطے پا دیوالونو رو خطے اوہو دا خود حضور پاک زمانہ بیار آیاد شوا اشهد ان لا اله الا الله وچوی اشهد ان محمد رسول الله نورا پریوت بے ہوش سو کوئی دقل ته سام ہوتے دا بعض حضرات او سو کوئی نبی په ہوش کې راغلي دي شام ته تللی واپس اشهد ان محمد رسول الله دا نوم سره پریوت یو ماشوم مور سره دی مور سره یو ماشوم او د مدینه په کوڅه کې د بلال بانگ اوري هغه ماشوم مور ته وی بیبي وی بلال کاکا جی خو مې راغی وی نبی علیہ السلام به کله راځي زما ترعم بلال کاکا جی خو راغی شپږ میاشتې پس راغی حضور پاک به کله راځي هغوی دا خیالو دواړه په سفر تللي دي دې ته راغی به ورپسې راځي د ماشومانو دومره محمد یو غزال رسول الله مبارک روانو یو خلی سره یو ماشومو په اورنه کې تړلې ماشوم دا خزراله مسجد نبوي ته
او پیغمبر علیہ السلام تو درید تجارت دا اللہ رسولہ تروان جہاد لا ما بیگا ټولش بجللی دی ما وی نبی علیہ السلام بجہاد لذی او دا کافر پمینس کی بئی او دا کافر توری بتگیر چاپیر تاوی او زما دا کور با دمر سوکنی کی دا پیغمبر علیہ السلام دفاع کی مرگرتیو کی ذکر اللہ رسول دا پلان کی سڑی لورے ما دا پلان کی لورے نبی ہم کو پی جندا زما پلان سر پلان کی غزا کی شید شوی زما خاون تا سر پلان کی غزا کی شید شوی زما روح تا سر پلان کی غزا کی شید شوی نبی ہم کو پی جندا زما دا کو سوکشتنا طول اشپا میں خدای تجاولی دی کہ خدای ظلمی میں نشتا چیزی پیغمبر علیہ السلام سر اولیگم او پا جنگ کے نبی علیہ السلام مخی تدالو نسی ظلمی نشتا دا معشوم بچے میں دل روستے دا زوی میں دی پوٹے نے دی دان سر یاوستے نبی علیہ السلام پا دی معشوم سوکو دا بچے دی سر سوکم وی دی دان سر بود یو صحابی لورکا که پتا چا د توری غزار کو یا د غشی نو دا ما دا بچی و تا مخ کی نیسا دن دا ڈال کار والا دی مرشی خیر دی خوجی تا بچ رشتیا ہوا اشتری زمان دا سیمین زمان دا حضور پاک شکل ندی خواہ نانگریزم خواہ دا نبی علیہ السلام جامم ندی خواہ نانگریزم خواہ دا حضور پاک اخلاقم ندی خواہ نانگریزانم خواہ دا نبی علیہ السلام اعمالم ندی خواہ دا انگریزانم خواہ دا زم سنگ امین دا او دا خود دنیا با تیر شی دا قیامت فرض با ملاقات کی گی دا نبی علیہ السلام سر حل تا بودری گو چی مختورن وطن کی قرآن مختورن نکی جو صحابی دی حضرت سعد اسود باندې مشهور دی سعد دیر نمونه دی تبع سعد اسود وی تور سعد درگنا تور تدی مخوانی خاپون نپوز غټوا اوسم دا حبش دا خلق تاسولی دل دا شکل نلک بدرنگی پدی حج پدی سعودی کے دیر زیاد کی پوز غټوا مخوانی دانے وی مخی تور و شنڈے غټے وی دیر غریب مو تا پیزار درکیم نو یو لنگ بے والے تو پرتوک پدے لنگ کمیس یعنو اور اللہ نے حضور پاک تا محمد کیا اذا اللہ رسولہ تو ما با خدای زان تپریدی ما با جنت زان تپریدی ما با جنت چھوڑی زان تپریدی نبی علیہ السلام سعد خیر دی کہ زما تابیداری دی اکڑا دا اللہ تابیداری دی اکڑا نو جنت بدیم فریدی زانتا جنت پوری بدیم زانتا فریدی خدای بدیم زانتا نزدیکی او ندی زما تابیداری اکڑا نو دا خدای ندی جنت قبلی ندی جنت چھوڑی او نبر خدای قبول چل سشوی دی ویدہ اللہ رسول دا شکل خمالا خدای راکب ما نا خلق نفرت والے کئی ما سر سوک یو دے لوڑے نخوری ما سر پیو جام سوکو بنس کی ما سر سوک سلی مشی نکی نزدیکی گراتا سوک نا دا شکل مالا خدای را کردے دے لیکن وہ یاد ساتا اللہ رچا شکل تا نگوری ان اللہ لا ينظر الى صورکم تا شکل تا خدای نگوری شکل طور دے او بدرنگ دے عمل تا ازلتا خدای گوری زپا دی پریشان ہیں کہ دنیا کے معنی خلق نفرت دے شکل دا وجہ نہ کئی نہیں پا دی پریشان ہیں کہ اصلا دا قیامت پر اس خدای رانا نفرتو نہ کی کہ دا طور ما تمرا نز دیکھا ہے اور جنت رانا نفرتو نہ کی اور دا جنت چھوڑے دا انہوں کہ دا سڑی دا منہ دیکھا دلتا ہمانا خدا اللہ رسول خلق نفرت کے سوک لور خورم نہ را کئی نکاح چه سوک غالم خلق او برا سر نس کی ڈوڑے نو نکاح خدا بسوک سر آئی حضور پاک دے رو خیال ویساد عادت دے لکا جے شوق کیے گی ویسے ڈوڑے او بسو پشری کرا سر نکائی لور خور بسر آکی وی اللہ بد بندو بسو یو صحابی حضرت عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ داغلور تیر نوان او دا نبی علیہ السلام زمانہ بدا سے وان دا طولو نا آسان کار دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی نکاح ہوا
اوس د ټولو نه ګران کار نکاح ده. هلک به بالغ شو، نبی صاحب ته پلار زما زوی بالغ دی که چا لور وینو، او جنۍ چې به پیغله شوه پلار به راغی نبی صاحب ته به الوې حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به وادو که قصه به ختمه. د دې صحابي لور وه عمرو ابن وهب رضی الله عنه پیغله وه. نو هغه نبی علیہ السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده. وی زه ورشه عمرو ابن وهب یوه لورې ده، یوه خشته لورې ده، مالدار سړی دی. وی زه د هغه لور مې تاله درکړه. الوته وکړه، دی غریب راغله چې راورسېد هغه ته دروازه ووهله، اوله راووت. وی تاسو عمرو ابن وهب یې؟ وی یو. وی تا نبی علیہ السلام ته د خپلې لور الویلو؟ وی یو. وی زه یې رالېږلی ستا د رشتې دپاره. اوهو هغه چې ده ته وکتل پلی تیاره شو. لوی لږ صبر وکړه، زه ښځې سره صلاح کوم. کور ته لاړ، بي بي ته یې ویې ښځې زمونږ د هغه لور دپاره نبی علیہ السلام یو رشته رالېږلې ده، وی ډېره ښه ده. وی ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل. وی سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیہ السلام مبارک د خولې نه قربان، خو ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی. سبا به دوی هم خپئ، جګړې به زما لور به هم خپئ. نو ته مهرباني وکړه نبي علیہ السلام ته ووایه دله بل څوک وګورې، زمونږ لور له بل څوک. عمرو ابن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خپه کېږه ما، زمونږ لور یقین نه لري که تا سره ګزاره وکړي. ته لاړ شه او نبي علیہ السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري، زمونږ لور له بل څوک. دې غریبو مات قسې مات څټ را روان. لورې دا خبرې واورېدې، وی بیبی یا مورې څه چل دی؟ وی لورې دا ستا دپاره نبي علیہ السلام یو سړی رشته رالېږلې ده، خو موږ واپس کړو. ولې م واپس کړو؟ وی لورې که دې وکت نو جون ورسره نشي تېرولی. داسې پوزه ده، داسې غوږونه دي، په دې مخ یې دومره دانې دي، داسې شونډې دي، او غریب دی، یو لنګې دی د پرتوب په دی، د کمیس په دی اسم نشته، نه ټوپی شته او نه سپلی شته. وی مورې رالېږلی چا دی؟ جنۍ ورته وی رالېږلی خو نبي علیہ السلام دی. وی مورې ورشې راویې ګرځه. ای لورې جون ورسره ګران دی، نشي تېرولی. وی ای مورې د کوم خاوند انتخاب چې ما لره محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم، ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. ده ته مه ګورئ پیغمبر مبارک ته وګورئ. لورې مونږ خو ستا د وجې دی چې ته خوشحاله یې، مونږ خو لا خوشحاله یو. را واپس یې کوي دا قصه دې سمه ده. راغی نبي علیہ السلام وی څنګه چلو شو؟ وی صاحب کار شو. وی مهر به ورکې. وی د الله رسوله مهر څه ته وایي؟ وی واده کې او مهر نه پېژنې، ښځې له به څه شی ورکې. وی دغه یو لنګ مې دی نو. نو که دا لنګ په میند نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي، که تی غوندې د هغې څه شو که هغې له ورکې ستا څه شو. ودرېږه وي غم دله کوم. حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی الله عنهم دوی له ولېږه. وی ما ورته یاد که 200 درهم ترې راوړه. یو صحابي ناست وی ستا څو کوره دي صاحب؟ وی زما 2 کوره دي. یو ده ته وبخه، یو مې بخه. وی دا کور دې مو شو او لاړ شه دا 600 درهم هم راوړه. لاړ د هغې نه 200 درهم راوړل، 600 یې راوړل. نبي علیہ السلام چې د هغې نه لږې راواغېستې او 200 درهم هغې وله پلو پورې وتړلې. وی زه دا یې د ښځې مهر شو او دا 400 یو څه د کور سامان پې والا، ځان له جامې والا، ښځې له جامې والا، کټ کوزې والا، منګې چې څه د هغه زمانې رواج و، سودا والا، او چې زه دله بیا نکاح وتړم نو واده دله وکړم. دې غریب لار 200 درهم پې پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو. او په دې باقي بازار د مدینې ته لاړ چې سودا وکړم د واده، چې دې سنګلار دی کې یو ډمامې والا ډمامه وایي، منادي اواز کوي. پخوا به زمونږ په دې کلو کې هم خلکو د مړو اعلان چې اعلانونه کول ډمامه به یې واله. ډمامه وایي او چغه کي
خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد دا پار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ خپلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا دیو کی دا چی دا آواز زوری دا خپنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رست شو دکان نروتا چی دری بارہ آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد دا پلان کے علاقے تا چی چا سر خپل سامان دا جنگی زیدی ورسرا بس داغ دکان نروتا لال میلے تمنڈے تدان لے اسوادشت پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پا مینس کی او زب وادکم خدی سربیم دا چتا کی دیش اسے واغش پاگا پیسو تورے واغشتا او یو روبن دے واغش نقاب پاگی دا مخوتا صرف سترگی اخکار او اصل پند ورکو او میدان تورسی دا سی وقت لورسی چی جہاد شورو بہادری زیادہ وا نو دا سے جنگ یو کہ صحابہ ہوتا حیران دی تو دنیا کافر اللہ سا خدای مردار کر وہ سو کے پیجے نینا لیکن چی مخی پٹ کردی صرف سترگی اخکاری تو گیرا برا سر ارس پٹ سے صحابہ یو نا تپوس کی دا لکھ سوک چی دا خدای بہادر اب البل نو یار دا چتا نو مسلم دے نبی مسلمان دے منگ نہ پیجا چا نہ پیجا پیغمبر علیہ السلام تا چالوے ویسے بھی اور نو مسلم راغلے نبی مسلمان دے وہ دا سے بہادر دے دا دنیا کافری مردار تھا وی کم دے وی آغا مخامخ اسبان دے چے سور دے نو دے وقت پہ یو کافر غزار کاؤ دا اللہ سے اخکاراؤ آمد اخکار سرگن شیو چے نبی اسلام او قتل او ولکہ دا خواتور لاس دے آغا دانو والا ننکو والا وی دا آغا سعد معلومی اظنه سعدان دا جوڑا غواد پزے پرے خیلے اور آغلے دے حضرت علی تیوی تورشا معلوماتوں کا تپسو کا وی سعدی مورتے آتا حضرت علی سے برمن ڈکڑے وی شاہ سوارا نبی علیہ السلام رو لے گلم تپوس کی تسعدی ترے اوپر یو سعدی راغ نبی ہم تے علوی وی سیب مغا دے دا وعده پا آغا پیسو بانده دا غطوراو دا سیزون آغشتی دیو جنگ لراغا دی پا دی خبرو کی دی چی پا دی یو کافر سر پا پردونوش نو جنگ کی خموڑی کی یو کافر پا زورور چو تاس چی دی پا توراو او دا سی مضبوطی ہو چی اسی پا دامیان نیم شو اسی التا پریواتا او دی زخمی شو دا اسنا پا مخی بلخوا پریواتا خوچی نبی علیہ السلام اولی دنو پیغمبر علیہ السلام برمن ڈکلے ارسے پرے خودا ورا گئے او دے پا خورو کی وینو کے لات پت پروت تے وینم دیو خوری دیو پاگے کی پروت تے او پیغمبر علیہ السلام روچت کو دے خپلی سینے پوری ہونے دا پسیو او پر خپل صادر مبارک تے وینو پاکئی دا مخ والا پاکئی او دا تندے والا پاکئی پخپلو جامو پیغمبر علیہ السلام پخپلو جامو دا مخ پاکی دا وین پاکی دا مخ پاکی شکل پاکی او دا پداغا وقت کے او دا حضور پاک غیق کے دان سر دا سکلک نیولے دے او دا پداغا حالت کے نبی علیہ السلام تا دا مخ راوارو ویدہ اللہ رسول جنت میں قبول کی ما با خدای زان تفریدی ما با دا جنت سوری زان تفریدی قبول بمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے سعدہ زما دے پا اغا ذات قسمی کہ زما سادہ چا پلاس کے دا کہ زد قیامت پر استالب گوئی کم جنت الفردوس تے زیدے جنت تبزے تب دا خودے تنیز دے او دا جنت حوری بتا قبلی زد لگوئی کم او دا خبر چے دو کرو نبی علیہ السلام اکلنو ساتے ہوا تھا دا حضور پاک غیق کے تسا ہوا تھا رد دمینی سے لگا چرت پا صحاباو کے دا سے صحابی زما دا مخانہ دے تیر شوے چی دا نبی علیہ السلام پا غیق کے دا غا نسات چلی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بچو سا دا غا پا غیق کے نداوتے دا سا دا حضور پاک غیق کے ہوتے رہا اور باندے دلمنو چی ما سر خصوص خبری نکئی زما پا جام سوک اوبنس کی زما پا جام سوک دو دے نخوری اللہ و تا دا خی چی
چې بل نور څوک خود نه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا بدنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا بدنه هلته وباسم نبی علیہ السلام مبارک وجاړل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشي دا وروره موچت کې بیا وخندل چې دې ته اوچت کړ نو وروستو د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو وی صاحب ودې جړل او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نه او دې خندل ولې او دې جړل ولې وی جړا خو مې په دې وکړه چې دغه غریب هغه فریاد مې واورېد وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبوله کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونی کړ وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حوره راته خدای وښوله هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی دی ساعت دی رازغلی نو ما له حیا راله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړو او مې خندل خوشحاله شوم چې شکر دی خدایا پروردگار شکر دی چې زما قسم دی پوره کړ او ده ته په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما د ایمان نښه چا کې چې د پیغمبر علیه السلام نه قسم د صحابه د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتلی ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولې ځان سره محفوظ ساتلی ده یو ځل نبی علیه السلام مبارک د ام سلیم کرو دو دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولې ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل لا واخیست یو شیشه او نبی علیه السلام د خولې مبارکې ته ونیولې نبی علیه السلام پرې راویښ شو ام سلیم دا څه دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړم ام سلیم په دې به څه کې وی صاحب مریض د علاج دپاره به د استعمالو او د خوشبویۍ دپاره به د استعمالو ځکه د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبو تله انکار یې پې ونه کا شیشه ته واخیسته په تندي ګوته کېښوده خولې ورته وبنیم دا واله حضرت ام سلیم وایي چې خادي به وه وی ما به داسې یو ساس کې خوله را واخیسته په ځان به مې ومږله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وې ما به وی دا د حضور پاک د خولې مبارکې خوشبو ده او چې کله بخاری کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زمونږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولې را واخیسته او ابه مې اوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو زما وروڼو د نبی علیه السلام سره مینه دا د ایمان نښه ده بس دې کې دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه ایمان کامل دی او چې د چا د نبی علیه السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوهېږي چې د ایمان نقصاني دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان کو دا صحابو کړي دي ځان خو په چا تیری نه هر سړي ته ځان خوښي مال د چاله کېږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکړي بچې د چاله کېږي نه چې ځان نه لرې کړي او بل لی ورکړي قسم په خدای چې صحابه کرامو خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي ما درته وختي مثالونه درکړل د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړ حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي په احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي دي په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول موږ نن څه کوو ایسه ونه کړل موږ په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو
د ماسخوتن جمعات ته مونځ نه ځو، د سحر جمعات ته منزله نه ځو، ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره ده. جهاد خو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی دی. مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو، مال مې برباد شو. بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی که ملا درته وایي چې ناروره مال به م د خدای په لار کې قربان. صحابو کړي دي، قسم دی چې ضرورت براغې د نبی علیہ السلام چندې چې پیغمبر علیہ السلام غوښتل جهاد دپاره یې غوښتل. صحابو کې بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به یې کېښود، حضرت عمر فاروق نیم راوړو مال راوړو میدان کې یې کېښود. نبی علیہ السلام دې تپوس کړي د مال د چاړه کې ابوبکر څومره مال دې راوړو، عمر څومره دې راوړو؟ صاحب نیم مې راوړو، نیم مې بچو ته پرېښود، ښځې بچو ته. ابوبکر تا څومره راوړو؟ الله رسوله چې کور مې سمندر ټول مې راوړل. ولې حضرت ابوبکر لیونی و، هوښیار و، عقلمند و، پوه و، ټول دې راوړل، بچو ته دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښودل. دې ته مینه وایي. نن مونږ ته جهاد خدا څخه ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې ورکول او بچې د خدای په لار کې وقف کول، دا مونږ ته یو ناشنا شی ښکاري. بلد نه یو دې سیز سره، توجه مو دې سیز سره نشته، پیغمبر سره مو د خولي مینه د زړه مینه نشته. دا اکثر بیان کې ویم دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی، قرآن زمونږ د ټولو دی، خدای زمونږ د ټولو دی، پیغمبر یوازې د ملا دی که د ټولو دی؟ شریعت او اسلام د ټولو دی. زمونږ قرآن پورې څونه حته کېږي؟ اسم مونږ حکمران طبقې نه دی د طبقې پورې ونیسه. ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو، اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځولی دی. ستا قرآن په امریکا کې اوس وځولی شو او علل اعلان وسوځو، اعلان باقاعده وکړو چې په پلان کې تاریخ به د مسلمان قرآن سوځوم. دا یو چیلنج شو، د مسلمان ایمان چیلنج شو. عربو نه عجمو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل. هغه ظالم پادری وی زه به نن د مسلمان قرآن په پلان کې تاریخ به زه سوځوم او وی سوځو که وی نه سوځو. اوس یې بیا اعلان درته کړی، اوس یې بیا اعلان کړی دی، خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې. هغه تاریخ چې بیا راځي وی زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تیلی وام. مونږ امریکې سره بایکاټ قدر ونه کړ، مونږ امریکې ته ګیله قدر ونه کړه. مونږ د امریکې د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. زموږ ګیله خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. نو د امریکې د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدر ونه کړ. او د امریکې هغه څخه غنم مونږ ټولو خوړل، ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل. د پاسه پې غټ درته لیکلي یو ایس ای، ایډ فرام یو ایس ای، د یو ایس ای د امریکې د طرف نه دا مدد دی، امداد دی. په بوجو یې لیکلي کې نه لیکلي، راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی، امداد دی. کوم غله چې تاله هغه پلیت راجېږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي، زهریله مواد به پکې اچوي که به نه اچوي. د امریکې د طرف نه امداد دی، دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی، دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی، دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی. چا دپاره؟ د مسلمانانو صاحب زازبګانو غریبانانو دپاره. الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکی جوړی، زما د پیغمبر حد تک کی، زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چلل سره زما قرآن سوځوي. زما نفرت اب بله کې ردن پیدا نشو. کم از کم مسلمانانو دي کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړي کړ، نور څه نشي کولی، نفرت خو پیدا کړي. نور څه نشي کولی چې کم خلق د دې خلاف جنگيږي نو مالی مدد خو سره وکړي. نور څه نشي کولی، خیره خو ته کولی شي کنه. او چې کم قوم دي سره جنگيږي د مال نه تیر دي، دعا خو هغه ته کولی شي کنه. مینه ده د نبی علیہ السلام، څنګه مینه ده نه پوهېږم په دې مینه. بچې ټول یونیورسټو ته لېږم، بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي. مدرسې سره امداد زما نشته، طالب زما بدی شي، مولا ستا بدی شي، د پیغمبر په ناموس تاسو نکړل، د قرآن په بیزته تا کې جوش او غیرت رانغی. دا څنګه مینه ده؟ دا ټولې خبرې به موږ سره حساب کتاب کېږي. دا څه چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبره ختمه شوه. امارونو
د دنیا جنهار څومره دی که 200 ته مرسید او 100 ته مرسید ختمېدو والا دا به زمونږ ایمانی دا به زمونږ ایمانی دا به زمونږ عقیدی چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او دا پټی نه دا خبره دا ارسه به هغه تعالی ته پډاګه کیږي او بلکې دام درته وایم حدیث صحیح دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کوي هم او خدای ته زمونږ اعمال معلوم دي نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک د شریعت د اسلام د دین د قرآن حقیقی مینه واچوي او دا بدبخت ظالمان چې څومره زمونږ د ښکلي پیغمبر هتک کوي بیزتی کوي خاکې جوړوي فلمونه ته جوړوي او ټوکې ورپورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزا او خنداګانې کوي خدای په خپل قهر او غضب تباه برباد نور دا د رحم د قابل خلق نه دي خدای په خپل قهر او غضب تباه برباد کوي او کوم مسلمانان چې دې خلاف برسره پیکار دي الله دې مدد وکړي الله زمونږ په لکه د نبی علیہ السلام حقیقی مینه کې نه زمونږ په کلی کې دلته سو واقع وشو زه خو خبر شوم او سبا د کسان پکې سو درې کسان پکې وفات هم شو دعا وکړئ چې خدای پاک دغه مغفرت نصیب کړي خدای پاک نور وته خیر پیښ کړي او چې څوک پکې وفات شوي دي مړه دي الله دې ټول وبخي او خدای دې ټول مسلمانان د داسې قسمه فتنو مصیبتونو ورتونو پامن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین ما خام د اذان نه پس د منځ او د اذان کې وقفه څومره ده نو د ما خام د بانک او د مانځه په مینس کې شامي کې شته که څوک زر منځ کوي نو فرق نشته خدا سے د یو دریو تسبیحات یا د سلو تسبیحات په اندازه د مختصره غونډه وقفه وکړي بانک پسې فوري د اقامت نه کوي یو دریو تسلو تسبیحات په اندازه د لګه وقفه وکړي چې دا بانک چا وورید چې کم از کم جمعه ته هغه حاضر شي کړي شامي کې دا جزئیه شته یو سړی ګيري پسې بد وای ګيري پسې بد ویل ډېر لوی ګناه ده ګيره پیغمبر سنت ته او نبی علیہ السلام د ګيري ترغیب ورکړي دي او چې کم د کافرو خلق راغلي دي او ګيره خړېلې وا نو پیغمبر علیہ السلام دا غوې د مخړولې دي نو ګيره خړېل ځان له ګناه ده ګناه وته اوای چې دا ګناه کوم او ګيره پسې سپک ویل دا لوی ګناه ده یو سړی موبایل کې غانې ساتي جمعه ته راځي د دې متعلق د جمعه ته راتل خپل ثواب دی مونږ خپل ثواب دی او په موبایل کې غانې اورېدل دا ډېر لوی ګناه ده لوی جرم دی غانې اورېدل او غانې ځان سره ساتل دی وی زما والد سے بیمار دی الله دې ول صحت ورکړي الله دې ول شفا ورکړي څومره مریضان دي خدای دې ټول شفا ورکړي